ګرانو خوږو ماشومانو سلامونه. هیله لرم جوړ روغ اوسئ او زه پوهیږم چې ټول انتظار کې ناست یئ، په تمه ناست یئ چې زه بیا هم د حمزه پهلوان او وړې ښاپیرۍ خوږه قصه درته وکړم. نن د قصې دریمه برخه ده. نن به وګورو کله چې تاسې تصویرونه کې ګورئ، کله چې وړې ښاپیرۍ پرواز وکړ، والوته او پس د الوت نه یې یو ښکلی باغ خوښ کړ او هلته یې ځان ته ټالی واچوه، ونو ته او ګلونو ته یې سلام وکړ او ونې ورسره ډېره مهرباني وکړه. خپلو څانګو کې یې ځای ورکړ او د څانګورې ونې په څانګو کې چې د میوو نه ډکه وه ټالی ځان ته واچوه. دلته یې ځان ته ټالی یا زنګو واچوله او ډېره خوشحاله وه. اوس به وګورو چې نور څه خبرې دي په دې قصه کې، نوره قصه څه رقم ده. اوس به قصې ته خپله ادامه ورکړو. ښه، په دې تصویر کې ګورئ چې وړه ښاپیرۍ ونې ته مخامخ ولاړه ده او پورته په اسمان کې ښکلې هم سپوږمۍ هم معلومیږي. نو دوی څه کول؟ د سپوږمۍ په شپه به ونې کیسې ورته کولې، وړې ښاپیرۍ ته به یې کیسې کولې، د خپل ماشومتوب کیسې، د ځوانۍ او د خپل پاخه عمر کیسې. ونې به څه ورته ویلې؟ ونې به ورته ویل چې کله چې زه او د باغ نورې ونې دلته نه وو، دا سیمه سپیره وه، هوا یې ډېره ترخه وه، کلیوالو د مرغانو نغمې نه اورېدې. زه په اول کې یو زړی وم، زړی یا ځینې خلک ورته مندکه وایي او خسته هم ورته وایي. دې ونې ورته ویلي چې کله چې په باغ کې زه او نورې ونې نه وو، نو د کلي هوا ډېره خرابه وه، خړه وه، ترخه وه او د کلیوالو د کلي خلکو به د مرغانو ترانې او نغمې نه اورېدې، ځکه چې دلته ونې نه وي چې مرغان راشي او نغمې پکې ووایي، ترانې پکې ووایي. نو زه په اول کې د وړې ښاپیرۍ ته یې ویلي چې اول کې خو زه ونه نه وم، اول کې یو زړی وم. ښه، وګورو چې نورې څه قصې ورته کړي. بیا ونې ورته وویل چې بیا را زرغون شوم او ماشوم بوټی شوم، بیا مې څانګې وغځېدې او ځواني را باندې راغله، ګل ګل شوم او له میوو ډکه شوم، زما له زړو او څانګو نورې ونې راشنې شوې، دا خړه سپیره سیمه ګل او ګلزار شوه، د مرغانو نغمو خلکو ته خوشحالي راوړه. څومره ښه، څومره ښه. ګرانو ماشومانو، تاسو خو پوهیږئ چېرته چې ونې دي هلته هوا پاکه ده، چېرته چې ونې دي هلته ښې ډېرې تازه میوې پیدا کیږي او چېرته چې ونې دي هلته رنګارنګ مرغیانې او مرغان راځي او نغمې وایي او خلک ډېر هلته خوشحاله وي. ښه، بیا نو څه وشول؟ په دې تصویر کې تاسې ګورئ چې وړه ښاپیرۍ ډېره ورخطا ده، په ټالۍ کې ناسته ده خو ډېره ورخطا ده چې څه به شوي وي. اوس به یې ولولم درته دا قصه. وړه ښاپیرۍ او ونه دواړه سره خوشحاله وو، د دوی شپې ورځې په خوشحالۍ تېرېدې. یوه ورځ ښاپیرۍ د بوډۍ ټال له رنګونو په اوبدل شوي ټال کې زنګېده. نو ولې داسې ورخطا ده؟ اوس به وګورو چې دا وړه ښاپیرۍ ولې داسې سترګې وتلې ورخطا ده. ښه، دا په زانګو کې ناسته وه چې یوه پېښه وشوه. څه پېښه وشوه؟ د سیمې یو پهلوان سړی باغ ته راغی. دغه سړی چې ګورئ یو پهلوان دی. نوم یې څه دی؟ په اول کې ما تاسو ته ویلي د قصې نوم حمزه پهلوان دی، نوم یې حمزه دی. د سیمې یو پهلوان سړی باغ ته راغی، د وسپنې 3 منه تیره تبر ورسره و. اوهو، چې دی به څه کوي د دو تبر سره؟ راشئ چې نوره قصه ولولو. د وسپنې په 3 منې تیره تبر یې پر ونه ګزارونه وکړل.
د ونو له څانګو مرغۍ والوتې. د ونې یو څو د پخو میوو دانې ځمکې ته راولوېدې. الله، د څومره ظالم سړی دی. وګورو چې بیا څه وشول. ګرانو ماشومانو، دا قصه خو ډېره نوره هم خوږه شوه. وګورو چې بیا څه وشول. وړې ښاپېرۍ ټال ودراوه. په چیغو او ژړا یې پر ونې غوڅوونکي غږ وکړ: دا څه کوې؟ دا ظلم ولې کوې؟ ته خو خپلې پښې په تبر وهې. دا خبر چا وکړه؟ دا وړې ښاپېرۍ وکړه چې دا څه کوې؟ دا ظلم ولې کوې؟ ته خو خپلې پښې په تبر وهې. وګورو چې دغه سړي دې ته څه ویلي. پهلوان سړي د ونې له تنې تبر اخوا کړ. په حیراني یې اخوا دېخوا وکتل. حیران شو چې دا څوک دي چې په ژړا او چیغو داسې خبرې راته کوي. وړې ښاپېرۍ ځان ور وښوده. پهلوان سړی د وړې ښاپېرۍ ښکلا ته حیران شو. وړې ښاپېرۍ له پهلوان سړي پوښتنه وکړه: کله چې دا ونه او د باغ نورې ونې نه وې، ستاسو سیمه څنګه وه؟ دا یې د پهلوان سړي نه پوښتنه کړې. وګورو چې سړي څه ورته ویلي. پهلوان سړي ورته وویل: خړه سپېره وه، هوا یې بده وه، خلک بله بدې او سپېرې هوا ناجوړه وو. په دې سیمه کې ګلونه او میوې نه وو. غوږم دی، څومره مهمه خبرې یې کړې. کله چې دلته ونې نه وې، نو هوا سپېره وه، هوا یې بده وه، خلک له بده او سپېرې هوا ناروغه وو. په دې سیمه کې ګلونه او میوې هم نه وو. اوس به راشو وړاندې نورې قصې ته چې بیا څه وشول. وړې ښاپېرۍ ورته وویل چې داسې ده نو، ته ولې دا ظلم کوې؟ ولې دا ښکلې ونې وهې؟ ولې په لوی لاس خپلې پښې په تبر وهې؟ دا خبره ښاپېرۍ ورته کړې. څومره ښې خبرې یې ورته کړې. سړي ورته څه ویلي؟ سړي ورته وویل، پهلوان سړي ورته وویل، یا حمزه پهلوان. حمزه پهلوان به ورته څه ویلي وي؟ حمزه پهلوان ورته ویلي دي چې خو دا لویه ونه ده، ډېر لرګي لري. چې لرګي یې خرڅ کړم، ډېرې پیسې ورباندې کېږي. زه د ژوند کولو لپاره پیسو ته اړتیا لرم. دا خبرې سړي ورته کړي چې زه پیسو ته اړتیا لرم او دا لویه ونه ده، نو دا ونه زه د لرګیو دپاره وهم او ټوټې کوم یې. خو وړې ښاپېرۍ قناعت ونه کړ. وړې ښاپېرۍ پهلوان سړي ته چې پهلوان حمزه نومېده وویل: ګوره پهلوانه، ته داسې وکړه چې غره ته لاړ شه. هلته د لوېدلیو ونو او وچو ونو لرګي ووهه. بیا د هغو وچو او لوېدلیو ونو پر ځای نوي نیالګي کېنوه چې سیمه مو همیشه سمسوره او ښکلې وي، چې ځمکې او باغونه مو له سیلابونو په امان وي. ودرېدل. دا وړه ښاپېرۍ څومره هوښیاره ده، څومره ښې خبرې ورته کړي دي. تاسو واورېدل ګرانو ماشومانو؟ کله چې موږ تاسو کوم نیالګی وچ وي، هغه هم ووهو، باید په ځای تازه نیالګی کېنوو. او د څه دپاره؟ د دوی دپاره چې سیمه مو سمسوره وي، ښکلي باغونه، ښکلې میوې، ښکلې هوا ولرو. او بل دا چې کله چې چیرته چې ونې وي، باغونه وي، هلته سیلابونه نه راځي. ځمکې او باغونه د سیلاب نه په امن وي. نو موږ تاسو باید هیڅکله ګلان ونه شکوو، ونې ماتې نه کړو. موږ تاسو د دې نه ډېر ښه درسونه واخیستل د دې قصې نه، چې هیڅکله باید د ونو څانګې ماتې نه کړو، ګلان مات نه کړو، ګلان ونه شکوو. څه چې د موږ سیمه پې سمسوره وي او د موږ د کلي هغه سیمه کې چې ژوند کړو هوا یې پاکه صفا وي، هېڅکله ناروغه نه وو، د خوږو میوو نه ګټه واخلو او د ښکلیو ګلانو د نندارو نه خوشحاله اوسو.
او د مرغانو د نغمو نه هم خوند واخلو. ښه، اوس به راشو او وګورو چې پهلوان څه ورته ویلي. پهلوان سړي په خوشحالۍ سر ورته وښوراوه، ورته ویې ویل ډېره مننه وړې ښاپېرۍ چې زه دې وپوهولم. ته ډېره هوښیاره یې، شکر دی چې په دې باغ کې تا لرو. اوهو، څومره ښه خبر. پهلوان سړی قانع شوی او د دې نه خوشحاله شو چې دی د ده دغه اشتباه ته متوجه کړی چې باید ونې ونه وهي او ډېرې ښې خبرې ورته کړي. پهلوان هم ذاتې خوشحاله شوی او پس له هغې وړه ښاپېرۍ موسکه شوه. شونډو یې زمزمه راغله او له سره یې په ټال کې ټالی پیل کړ یا یې زانګو پیل کړه. ګرانو ماشومانو، تاسو دا خوږه قصه همدومره وه. خدای دې وکړي چې ډېره مو خوښه شوې وي او زه به تاسو کومنټو ته، تاسو نظریاتو ته منتظره یم. که د تاسو خوښه شوې وي نور به زه نورې ډېرې قصې تاسو ته وکړم، او که خوښه شوې مو نه وي بیا نو نورې قصې نه درته کړم. خو خدای دې وکړي چې دا د حمزه پهلوان او وړې ښاپېرۍ قصه مو ډېره خوښه شوې وي او سر تا پایه مو اورېدلې وي. هغه چا چې ما ته پیغامونه د خپل پلارجان بورجان په مسنجر کې خپل عکسونه لیږلي، پیغامونه یې لیږلي، ډېره زیاته مننه ترې کړم. نور مو په خدای سپارم. د خدای په امان.